ګرانو هیوادوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او غواړم چې د ژور خفګان په باره کې خپل معلومات له تاسو سره شریک کړم. تر ټولو لومړی باید ووایم چې ژور خفګان یا ډیپریشن یو طبي ناروغي ده او علاج لري. ژور خفګان یو ډېره عامه ناروغي ده. تقریبا په هرو 4 ښځو کې یوه ښځه او په هرو 10 نارینه‌وو کې یو نارینه دا ناروغي لري. زموږ او ستاسې په ژوند کې بلکې د ټولو انسانانو په ژوند کې لوړې او ژورې همیشه راځي. ډېر داسې واقعات دي چې موږ په خپل ژوند کې ورباندې خفه کیږو، خو دا خفګان پس له یو څو ورځو له منځه ځي. په هغه صورت کې چې زموږ او ستاسې خفګان له 2 هفتو څخه زیات سي، په هغه صورت کې باید موږ او تاسې له ځان سره فکر وکړو چې آیا موږ تاسې خو به چېرته په ژور خفګان اخته نه یو. د ژور خفګان لپاره چې په طب کې موږ کوم تشخیص او د تشخیص طریقه استعمالوو هغه په دې شکل ده. هر هغه کسان چې هغه روزانه هره ورځ خفه وي او دا خفګان له 14 ورځو څخه زیات سي او له هغه سره په څنګ کې هر هغه شیان چې یو کس ته پخوا خوند ورکاوه او په ډېر شوق یې کول، د هغو شیانو خوند له منځه ولاړ سي. یعنې په ژوند کې یو چاته شی کول خوند نه ورکوي. له دغو دواړو اعراضو سره که چېرته موږ تاسې له دې لاندې د راتلونکو اعراضو څخه نور اعراض یا یو یا 2 نور هم ولرو، امکان لري موږ تاسې په ژور خفګان اخته یو. او هغه اعراض عبارت دي له زموږ تاسې په خوب کې د مشکلاتو منځته راتګ، مثلا سهار وختي راپورته کېدل او بیا دوباره نشو کولی چې موږ بیرته خوب ته ولاړ سو. مثلا یو کس غواړي چې سهار په 6 بجې راپورته سي، په ځای د دې باندې چې د هغه د زنګ ساعت په 6 بجې برابر کړی، خو هغه د شپې په 3 بجې راپورته کیږي. بیا کوشش کوي چې خو بیرته بیده سي، ولیکن نسي بیده کېدلی. او یا هم په ځینو وختونو کې امکان لري انسان ډېر زیات خوب کوي، مثلا د ورځې تر ډېره ناوخته پورې پروت دی او خوب کوي. دغه دواړه اعراض او له هغه سره په څنګ کې اشتها، د اشتها له منځه تګ او د وزن له لاسه ورکول، او په ځینو وختو کې په وجه د دې چې خپل ځان څوک مصروف کړي او فکر بدل کړي، په هغه وجه امکان لري زیات خوراک وکړي. نو د خپل ځان د ارامتیا لپاره ځینې خلک ډېر خوراک کوي او امکان لري وزن یې زیات شي. د دې اعراضو سره بل عرض هغه هم د ستړیا احساس کول دي. انسان بغیر د دې څخه چې یو شاقه او سخت کار وکړي ډېر ستړی او ستومانه وي. او بل عرض هغه هیجانیتوب ده، یعنې په اصطلاح په یو ډېر امازې شي باندې، په یو ډېر کم شي باندې سړي ته ډېر ژر غوسه ورځي او ډېر زر قهر ورباندې ورځي، او له هغه سره په څنګ کې په یو ځای کې په یو شي کې ټیکه نه ورځي. او بل عرض هغه دا ده چې ناروغان توجه یو شي ته په صحیح شکل نشي کولی، غور نشي کولی، لځکه بار بار دا نارې وایي چې مې په حافظه کې نه پاتې کېږي، په وجه د دې باندې چې هغه کسان یو شي ته توجه او غور نشي کولی. او له هغه سره په څنګ کې دا ناروغان اکثره وخت فیصله نشي کولی. که د هر شي په باره کې یو فیصله وي چې ورته وګوري دا وکم دا ونه کم، دا وکم او که ونه کم، په همدغه شکل باندې هغه فیصله ځینې پاتې وي. موږ تاسې انسانان په ورځ کې ډېرې فیصلې کوو او په دې وختو کې ناروغان په صحیح شکل په چټکۍ فیصله نشي کولی. له دې سره په څنګ کې بل عرض چې ده هغه دا ده چې ناروغان
امکان لري د دې احساس وکړي چې په هر یو مسله او هر مشکل کې خپل ځان ملامت بولي، بې ځایه د جرم احساس کوي، او په ځینو نورو شرایطو کې د مرګ فکرونه له انسانانو سره وي. یعنې داسې فکر کوي چې کاشکې تر دې ژوند زه مړ وای. که دغه اعراض هغه لومړی چې مې ذکر کړل 2 غټ اعراض او له هغه څخه وروسته دغه 7 اعراض چې مې ذکر کړل، که له دغو څخه له هغه 2 غټ او له دغه وړو څخه 1 یا 2 واړه اعراض له ناروغانو سره موجود وي، هغه باید د ډاکټر سره مشوره وکړي تر څو د ژور خفګان په ناروغي باندې اخته نه وي. او له هغه سره په څنګ کې که چېرته موږ دغه 6 یا 7 اخرني اعراض چې ذکر کړل هغه ولري، 15 ولري یا تر 15 زیات ولري، امکان لري دا ناروغان هم په ژور خفګان باندې اخته وي. د ژور خفګان ناروغان کله کله په خپل ځان پوهیږي، خو په زیاتو وختو کې په خپل ځان نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغي باندې اخته دي. خو کله چې د ناروغانو تشخیص وسي، بیا له هغه څخه وروسته موږ د دې ناروغانو تداوي په څه شکل کوو. لومړی موږ دې ناروغي ته ګورو چې آیا دا ژور خفګان کم ده، په متوسط ډول باندې ده، او که ډېر زیات ده او په شدید شکل باندې ده. له هغه څخه وروسته تداوي موږ د هغه په مطابق کوو. تداوي چې اکثریت یې د دوا له لارې کیږي، هغه د دوا تاثیر څه ده تقریبا له 2 څخه تر 4 هفتو وروسته شروع کیږي. په اکثریت وختو کې چې ناروغان شکایت د دې کوي چې زه نه ښه کېږم، په وجه د دې باندې چې 1 هفته یا 1 اونۍ دوا استعمال کړي، دغه څخه وروسته وایي د دې دوا سره ښه نه شوم او لرې کوي. څنګه چې مې ذکر کړل د ژور خفګان دوا چې د تقریبا له 2 هفتو څخه تر 4 هفتو پورې وخت اخلي تر څو ناروغ د هغه فایده باندې پوه شي. او دا دواګانې تقریبا ډاکټران تر 6 میاشتو پورې جاري ساتي. او له هغه څخه وروسته ناروغ بیا ګوري که چېرته یې ژور خفګان او اعراض او علایم موجودیت ولري، نو بیا دغه دوا امکان لري تر نوره یا تر ډېره وخته پورې جاري وساتي. که چېرته موږ تاسې د ژور خفګان په یو کم اندازه ورباندې اخته یو، په زیاته اندازه نه وي، شدید نه وي، په هغو صورتو کې امکان لري د موږ تاسې ژور خفګان په خپله هم ښه شي. خو لاکن کومو مطالعو ته چې زه ګورم داسې ښکارېږي چې دا ناروغان تقریبا له 6 څخه تر 8 میاشتې پورې وخت نیسي تر څو ښه شي. خو لیکن کله چې دوا وکړي دغه موده ډېره زیاته رالنډېږي. نو هر هغه څوک هغه اعراض چې مخکې مو ذکر کړل، که له دغو اعراضو څخه اعراض ولري، باید له خپلو ډاکټرانو سره مشوره وکړي تر څو د دې ناروغي علاج وکړي. په خدای مو سپارم.